تازه خبر پر کابل ښار کې غټه چاودنه شوې ده. دغه چاودنه چا کړې ده؟ طالبانو یې په اړه څه ویلي دي؟ څومره کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده؟ جزئیات یې راسره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. له کابل څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د ښار 18مې حوزې دشتي برچي سیمه کې پر یو موټر چاودنه کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي پیښه کې یو تن وژل شوی او 2 تنه نور سخت ټپیان دي. نوموړی وایي ظاهرا په یو ټونس موټر کې د اور لګېدنې له کبله چاودنه شوې ده. خو د پیښې یو عیني شاهد BBC ته ویلي د هزاره وګړو پر یو موټر د چسپکي مین چاودنې له کبله د ګاډي سپرلیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځایي رسنیو هم د پیښې پخلی کړی دی خو د مرګ ژوبلې کره شمېر تر اوسه نه دی معلوم. طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د کابل دشتي برچي سیمه کې تر ډیره هزاره وګړي میشت دي خو د دې وروستي برید د قربانیانو هویت تر اوسه لا هم نامعلومه دی. په دې سیمه کې په تیرو کلونو کې هم ګڼ خونړي بریدونه شوي او تر ډیره هزاره وګړي پکې نښه شوي دي او ډیری ځله داعش ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په ننګرهار ولایت کې هم پر جومات ځانمرګي برید شوی و چې د شاوخوا 15 تنو په وژلو او 20 نورو زخمیان شوي ول. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.